بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو جوړ په خیر خیرتي ده. په عینو مینه کې یو بل ښایسته کور درښیم چې حتما کورونه ستاسې خوښیږي او رانیسئ یې. نو که چیرې د ژوند ضرورت وي او ښه جوړ کور چې هیڅ رقم تکلیف درڅخه ونه غواړي نه کار غواړي، هغه دغه کور دی چې د ګیټ څخه د شروع د کور د چمن د مخ چمن څخه کټاره ټولې درختې او هر څه یې تکمیل دي. ماشاءالله د باندې څخه ډېر خوند کوي. زه هم کوشش کوم چې دننه یې وګورم چې څنګه خټې کړي دي. د دې ګیټ شا او دا هم د دې کور سرای دی چې ډېر ظرفیت د موټرانو د درولو هم لري او په ضمن کې یو کوچنی چمن هم پکښې کې جوړ شوی دی چې یو مازدیګر لمونځ یا د چایو د خوړلو ځای پکښې معلوم وي. وینې چمن ته هم د ګلدانیانو ښایسته ځایونه ورکړي دي چې دلته به ګلدانۍ پرتې او دلته به د ناستې ځای وي. خټې ډېرې ښکلې سوي دي او ډېر مصرف په سوی دی. دا نقشه ماته داسې یو څه خارجي را معلومیږي. کلکینان یې شاید په ویډیو کې تاسو ته معلوم نشي، ولې ماته را معلومیږي چې د لرګي څخه جوړ دي. بله ځانګړنه یې دا ده چې په دې کې دننه پردې فرش هر څه جوړ تیار تکمیل دي. زه په تاسو باندې لږ دا کور ګورم. دا یې اوله دروازه ده چې د سرای څخه ورته راځې، نو لاندې زیرخانې ته ځینې کښته سوي دي. لږ بیا دغسې ته ښکاره کړم، بیا به پر خونه وروسته خبرې وکړو چې د یو چا څخه به یې پوښتنه هم وکړو. فکر کوم دوی ټوله لوړ دي، خو دا یوه زیرخانه ده دلته. دا هم د زیرخانې یوه بله ښایسته څونه پراخه خونه ده. اوهو، کندیلان، پنکې، پردې، فرش، دروازې، ډېر ښایسته دروازې دي. ګروپان یې لږ لګول دي، خو دا دې ما ټوله ولګول. هر څه سیلینګ یې سوی دی. دا د زیرخانې یوه خونه ده او دا د زیرخانې حال دی. دغسې د زیرخانې د حال تشناب دی دا، او ګروپان د ټول نه لګوم. ځمه تاسو ته اول منزل در ښکاره کوم. بیا هم دا دی ښه دی دا ملګري. دلته ګرده څو خونې دي؟ یا د 12 خونې خو په کور کې دي، او یوازې دلته په زیرخانه کې څو دي؟ یوه، دوې، درې، څلور خونې دي. دا هم ډېر ښایسته دروازې یې جوړې کړي دي. په هره خونه کې د چت سیلینګ او دا د زیرخانې حال دی. ویې ګورئ تاسې. اول منزل ته راوختلم، سورخېږم. د زیرخانې خو ټوله کار پوره دی. سیلینګ، فرش، المارۍ، هر څه یې تیار دي. مشره سلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې؟ خیریتي ده؟ د را روان اختر مبارکي به درکړم مشره. دا د اول منزل حال دی چې سیلینګ ډېر ښایسته پکښې سوی دی او کندیلان یې یو وخت کابل کې ما لیدلي وه، خو شاید کندهار ته هم راغلي. ډېر ښایسته کندیلان دي. او بل دا دی چې د ګچو پر ځای باندې تخته پکښې کار سوې ده او د راولېدو امکان یې هم ډېر لږ دی. بل هغه پخواني ګلان په چت کې سوي دي، ډېر خوندور. نو دا کور ستاسې څخه هېڅ ډول مصرف نه غواړي. فرش دا یې هم د اول منزل اشپزخانه ده. هر څه یې تیار دي، تکمیل دي. فقط که ستاسې خوښ وي نو راځئ. په دې منزل کې 4 اتاقه، یوه اشپزخانه. په لاندې زیرخانه کې 3 خونې وې، یوه اشپزخانه وه. درېیم منزل ته خېږو که یا نه خېږو؟ خېږو. درځه. دا دروازې زما ډېرې خوښې شوې. او دا تیار کور دی، دا هېڅ مصرف نه غواړي. فقط برق، سولر، هر رقم برق پکښې شته. فقط مازې کډه غواړي چې کوم دوستان نصیب به یې په دې کور کې او خپل ژوند به پکښې کې وکړي. دا یې 2م منزل دی. 4 خونې، یو حال، یو اشپزخانه. ګورئ هره خونه ډېره ښایسته جوړه او تیاره ده. فرش پکښې هوار. بیا خوښه ستاسې ته که مو غالۍ پکښې هوارول که پر دغه فرش باندې مو سربیره یو پایپاکي چې ورته وایي دا. ګوره د دې ټوله کور د زیرخانې څخه بیا تر 3م منزله پورې ټوله سیلینګ، چت، خونې، دروازې،
الماریانې، اشپزخانه او هر څه تکمیل دي. که چیرې تاسو دا کور غواړئ، د دې کور موقعیت په عینو مینه کې دی. زه د تماس شمیرې نشروم او که مو چیرې خوښ و تماس ورسره ونیسئ، د ځان دپاره دا کور رانیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو جوړ په خیر خیرتي ده. په عینو مینه کې یو بل ښایسته کور درښیم چې حتما کورونه ستاسې خوښیږي او رانیسئ یې. نو که چیرې د ژوند ضرورت وي او ښه جوړ کور چې هیڅ رقم تکلیف درڅخه ونه غواړي، نه کار غواړي، هغه دغه کور دی چې د ګیټ څخه د شروع د کور د چمن د مخ چمن څخه کټاره ټولې درختې او هر څه تکمیل دي. ماشاءالله د باندې څخه ډېر خوند کوي. زه کوشش کوم چې دننه یې وګورم چې څنګه خټې کړي دي. د دې ګیټ شا او دا هم د دې کور سرای دی چې ډېر ظرفیت د موټرانو د درولو هم لري او په ضمن کې یو کوچنی چمن هم پکښې کې جوړ شوی دی چې یو مازدیګر لمونځ یا د چایو د خوړلو ځای پکښې معلوم وي. وینې چمن ته هم د ګلدانیانو ښایسته ځایونه ورکړي دي چې دلته به ګلدانۍ پرتې او دلته به د ناستې ځای وي. خټې ډېرې ښکلې سوي دي او ډېر مصرف په سوی دی. دا نقشه ماته داسې یو څه خارجي را معلومیږي. کلکینان یې شاید په ویډیو کې تاسو ته معلوم نشي، ولې ماته را معلومیږي چې د لرګي څخه جوړ دي. بله ځانګړنه یې دا ده چې په دې کې دننه پردې، فرش، هر څه جوړ تیار تکمیل دي. زه په تاسو باندې لږ دا کور ګورم. دا یې اوله دروازه ده چې د سرای څخه ورته راځې، نو لاندې زیرخانې ته ځینې کښته سوي دي. لږ بیا دغسې ته ښکاره کړم، بیا به پر خونه وروسته خبرې وکړو چې د یو چا څخه به یې پوښتنه هم وکړو. فکر کوم دوی ټوله لوړ دي، خو دا یوه زیرخانه ده دلته. دا هم د زیرخانې یوه بله ښایسته څونه پراخه خونه ده. اوهو کندیلان، پنکې، پردې، فرش، دروازې، ډېر ښایسته دروازې دي. ګروپان یې لږ لګول دي، خو دا دې ما ټوله ولګول. هر څه سیلینګ یې سوی دی. دا د زیرخانې یوه خونه ده او دا د زیرخانې حال دی. دغسې د زیرخانې د حال تشناب دی دا او ګروپان د ټول نه لګوم. ځمه تاسو ته اول منزل در ښکاره کوم. بیا هم دا دی ښه دی دا ملګري. دلته ګرده څو خونې دي؟ یا د 12 خونې خو په کور کې دي، او یوازې دلته په زیرخانه کې څو دي؟ یوه، دوې، درې، څلور خونې دي. دا هم ډېر ښایسته دروازې یې جوړې کړي دي. په هر خونه کې د چت سیلینګ او دا د زیرخانې حال دی. ویې ګورئ تاسې. اول منزل ته راوختلم، سورخېږم. د زیرخانې خو ټوله کار پوره دی. سیلینګ، فرش، المارۍ، هر څه یې تیار دی. مشره سلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې خیرتي ده؟ د را روان اختر مبارکي به درکړم مشره. دا د اول منزل حال دی چې سیلینګ ډېر ښایسته پکښې سوی دی او کندیلان یې یو وخت کابل کې ما لیدلي وه، خو شاید کندهار ته هم راغلي. ډېر ښایسته کندیلان دي. او بل دا دی چې د ګچو پر ځای باندې تخته پکښې کار سوې ده او د راولېدو امکان یې هم ډېر لږ دی. بل هغه پخواني ګلان په چت کې سوي دي، ډېر خوندور. نو دا کور ستاسې څخه هېڅ ډول مصرف نه غواړي. فرش، دا یې هم د اول منزل اشپزخانه ده. هر څه یې تیار دی، تکمیل دی. فقط که ستاسې خوښ وي نو راځئ. په دې منزل کې 4 اتاقه، یوه اشپزخانه. په لاندې زیرخانه کې 3 خونې وې، یوه اشپزخانه وه. 3 منزل ته خېږو که یا نه خېږو؟ خېږو. درځه. دا دروازې زما ډېرې خوښې سوې او دا تیار کور دی. دا هېڅ مصرف نه غواړي. فقط برق، سولر، هر رقم برق پکښې شته. فقط مازې کډه غواړي چې کوم دوستان نصیب به یې په دې کور کې او خپل ژوند به پکښې کې وکړي. دا یې 2م منزل دی. 4 خونې، یو حال، یو اشپزخانه. ګورئ هره خونه ډېره ښایسته جوړه او تیاره ده.
فرش پکښې هوار بیا خوښه ستاسې ته که مو غالۍ پکښې هواروله که پر دغه فرش باندې مو سربیره یو پایپاکي چې ورته وایي دا ګوره د دې ټوله کور د زیرخانې څخه بیا تر درېیم منزله پورې ټوله سلینګ چت خونې دروازې الماریانې اشپزخانه او هر څه تکمیل دي که چیرې تاسو دا کور غواړئ د دې کور موقعیت په عینو مینه کې دی زه د تماس شمیرې نشروم او که مو چیرې خوښ و تماس ورسره ونیسئ د ځان دپاره دا کور رانیسئ